دوه کارونه د انسانانو اطمینان، سکون او رزق ختموي. اول نمبر باندې د الله تعالی ذکر پرېښودل. الله تعالی په قرآن کریم کې وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. چې کله موږ او تاسې د الله تعالی خاطر کول پرېښودل یا مو د هغه ذکر کول پرېښود، موږ او تاسې باندې به د دنیا د معیشت زموږ او ستاسې د سکون او راحت دا راتنګ شي، راختم به شي. او دویم نمبر باندې زنا کول یا زنا کتل. کوم خلک چې زنا کوي یا زنا ګوري، همیشه دپاره د هغوی ژوند بې سکونه وي، بې راحته وي، د هغوی د زړه اطمینان نه وي. هغوی خپل خواهشات پوره کولی شي، خو زړه ته هغه سکون او هغه اطمینان نشي ترلاسه کولی. شاید چې هغوی ته ډېرې پیسې راشي په ژوند کې، خو د هغوی په پیسو کې اطمینان نه وي، د هغوی په کاروبارونو کې اطمینان او سکون نه وي. ځینې خلک وایي چې کافران خو ګناهونه هم کوي، هغوی زناګانې هم کوي، بیا هم الله تعالی ډېر زیاتې پیسې هغوی ته ورکوي. موږ او تاسې سره الله تعالی د کافر معامله نه کوي، بلکې موږ او تاسې سره الله تعالی د یو مؤمن، د یو مسلمان معامله کوي، چې د یو مسلمان په حیث باندې الله تعالی موږ او تاسې ته په خپل ژوند کې رزق، زموږ او ستاسې په کاروبارونو کې برکت اچوي. موږ او تاسې سره به چې حساب هم کېږي، په حیث د مسلمان به هم کېږي.